د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو دوه کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبر سره ورسره جګړې کوي. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږو، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس، دا دوه کسه یې ولیږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغوی نه تپوس وکړ. هغوی ورته وی د دریو خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبر یې. ځکه موږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که جواب یې درکړو ټیک او صحیح ده، که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټنګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي، هغه درې سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن. دریو سوالاتو کې یو سوال ته چې تاسو دنه تپوس وکړئ چې یو سوال هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کوم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی، دا به څوک وي، دا معلومات دی وایي، دا هم ناشنا ده او دا ړومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې ویې ډېره ښه کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وی مونږ له دریو سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه مونږ به ومنو چې ټیک دی، او که دا دې را نه کړه بیا به زه دروغجن پیغمبر. نبی علیه السلام ورته سار نه به جواب درکړه، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړ، نه خو ما سره څه خط کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده، نو زه به د وحي انتظار وکړم، الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي، نو سار بدله جواب درکړي. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پاک چې کې حکمتي د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې دی ونه چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله ونه چې وی نه وي وی الله خفه جواب لیټ دې سار له راغله نبی هم ما ته لا اطلاع نه راغله، رښتیا خبرې کوم دروغ نه. بله ورځ مو راغله 15 ورځې وحي لیټ. حضور پاک هم پریشان دی، صحابه هم پریشان دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وې سار نه به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه دا به نه وي چې دا به زه جواب درکوم، چې خدای وغواړي زه به جواب درکوم. نو بیا دا درې واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، او د هرې پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هرې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر او زه بیا درته مختصرا دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کړي په دې بدل کوي، صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه، او باقي تفصیلي نه ذکر کړي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای، مخکې حصه وروسته ذکر کړي، وروسته حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب
دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دې د ذکر چې یو عالم واقع ذکر کړي دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت اخلي واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهف هغه ذکر کړی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی چې تفصیلي نه ده بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواته دي او کم ځای کې ورک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع نورون دا عیسی علیه السلام نه پس ګور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا الکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاہ چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاہ نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاہ و د هغې بادشاہ په زمانه کې دا الکان پیدا شوي او دا الکان شهزادګان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي د وزیرانو بچي او دا الکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلېدي نه خپې د کار سره بلېدي وجودونه نازکي نازک مزاج الکان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي دا زمانه ده د قیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه د قیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې هم سین دی وروسته هم سین بادشاه مشرک و شرک پیدا او بادشاہ ته به خلکو سجدې لګوي کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده وکړه او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کول یو میلې نه به دوی تل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې دي یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې په دې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی د قیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلي دي بوتانو ته سجدې هم کېږي بادشاه ناست تخت لګېدلی دی اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو راټوک کړي پیشو چې څنګه راټوک کړي پیشو د بادشاه د خواس راکړی خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زمین د خدای دعوې او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فورا ټوک کړی او غوبل شو چې دا څه چل کله یو خوا منډه وایي کله بل خوا منډه وایي ملګرو لاس نه ونیوي چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوت دې لکانو پړه کې سوچ وکړ چې که دا خدای وي نو دا دومره یاره به پرې نه راتله په خدای خو یاره نه راځي د خود دومره یره و د واغشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به ده ووایم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړلی
فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پر توګه وغار سي میدان یې ټول لړلی نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبرې مې رایادې شي ډېر خوشحاله شم دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ښکلي صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک نه لکانو سوچو که چې داسې خدای دی یو پیشو ټس سره دومره اوره یری چې کرسی نه ټوپونه وه تخت نه ټوپونه وه او خلکو نه ونیوه خدای خو داسې نشي کېدی خو بادشاه دومره زورور دی پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد یو غاړه کې کېږدي او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کمو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی د ده پلار چا پیدا کړی دی د ده نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی پر ذکر کې یاد وساتئ خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یو ماشوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی خو دا خو موږ د دې پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشي یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادت ته نو اخوی درمایل عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت دی به مسلمان لویږي په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي وفي انفسکم افلا تبصرون د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا دی له یو پیدا کوونکي شته دی لږ زړه کې انقلاب راغی پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی دا چې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته بله لک راغی ام لاړه به سره کښېني بله لک راغی بله لک راغی دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلي یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي لږ یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې ابلو ته څنګه راځي ابلو ته څنګه راځي هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کوي ایو وایي چې زه خو به هلو یم خو که زما خبره پټه ساتئ وعده کوي وی بالکل موږ به پټه وساتو وایه وی زما زړه کې خو دا راغلل چې دا دقیانوس خدای نه دی الله واحد لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو راکړو جوړ کړل دې ته موږ عبادت کوو نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم ابولوی قسم دې زما هم دا سوچ دی ابولوی قسم دې زما هم دا سوچ دی ابولوی قسم دې زما هم دا سوچ دی خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي وګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه ولې که بادشاه خبر سرکاری مذهب بت پرستی ده تو بادشاه خبر یا زمون پلاران خبر یا مشران خبر کو سزا بلا لگائی پټ پټ بدا سے دا شیخ ورو سره مشوره سلامتو او خبره پټه کوم دی پاتې کی بادشاہ ته اطلاع ورسېده اذا غننګي یو سوال کړي ته خو ستاسو سرکاری مذهب نه مني او نه تا ته خدای وي هغه قبل خدای مني بادشاہ فورن وی ځان ته ودرو او راوست یره واستل دربار کې حاضر کړ بادشاہ ته تاسو تاسو متعلق خبرې رسیدلې څه مسله ده نو حق نه پټيږي فورا د دوی د خلې نه وکړه قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رست فرمای الله تعالی رست په خپل په دې کې ذکر کوي په خپل فرمای سوي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا دا الله نما سوا بل خدای نه منو
او کبل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خدا خو مو ډیره خطرناکه او د جرم خبره کړي او دا خبره خو درست نشوه تاسو خدا یو نظریه ده او یو عقیده ده داسې م چېرته پرېږدم میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو پلارانې چې کوم هغې وغوښتل وایي ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو هغه ویرېدل وایي بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني زموږ بچي دې موږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره بعضې خلکو وایي چې نه صبر چا وی صاحب مړې میټینګونه کېدل بادشاه وی نه یو چل کوو دوی له بله غوندې مهلت ورکړو که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چاله نه ورکړي وی ځای بچې تاسو هلکان یې ناپوه یې تجربه نشته بې تجربې یې ځای لاړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ تاسو له 2 ورځې پورې مهلت که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پوهه ګڼې بیا به در سره ګورم سرمنې به مو باسم پرېږدم نه تاسو له مهلت درکړم اوس که سمدستي م وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره وکړ هلکان هغه نه پوهېدل دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکړه دې ویې ډېره ښه چې دې بار څنګه راووتل یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه وربچ کړي د ده د یارې نه خو زموږ پلارانو هم انکار نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسوو څه به کوو ګوره نیازبینه مو کوي کوم چې نیازبین وي هغه نه سفر کولی نه خدمت کولی شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور به لږې پیسې راولي او چې ته بار به وسو د ده د دې بادشاه نه به چې ته ځان راوباسو به دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان کې هغه به داسې بادشاهي وي لکه چاته دی کړی یا د پېښور وه نو چاته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته تللی شي او پیاده منډې چې والي لاهور او کراچۍ ته تللی ډېره ښه کورونو نه پیسې راواخېستې چې پیسې راواخېستې یو لږه لږه صدقه یې وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دی دا هغه چې نوې مذهبې دی دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو هلار څه خوراک یې مو کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله چې ډډه یې وواله خدای پرې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې لو دکړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي غارن په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پرېوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي داسې وړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي ودلې دوی دقیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تېر شو د هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې د هلکان راوله ګرځي لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته پراخه شوی دی پته نه لګي خلک یېرېږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه وردنوځو
ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړ په اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان زمانه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار کې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق یې غټ اشتهار جاري کړ او هغه تختې راواغېسته هغه یې په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ هلکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وقت ضرورت ته په کار هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا م راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به مونږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کړي دوی خو لال غار ته ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته نه دی آخر کې څوک راغلل دی غار چې ویې کتل دا پکې اوده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دي یو غار دی او صاحب غلې به اردو ګوري اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي بادشاه سینګرا دی او سړی غار ته وردن نه کړ وایي چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل کلبهم باسط ذراعی بالوسیل دوی چې کله تلل سپی ورپسې سپی شړي بیا ورپسې سپی شړي او ورپسې سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه نه یریږئ سپی ورته ګویا شي د خدای نه نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي سگی اصحابک دا بم جنت ده ولی د صالحین و نیکانو سره محبت ساتل دیو جن علماء سره صالحین سره محبت و مینا دا د برکت نښه ده وروره په مال به اعتماد نه کې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح صورت ولا شی په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کېول او که د ګټې وټې نه پرېوتې که نه بې اعتماد به پرې نه ساتې په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي سپی دې ولې بادشاہ چې راغی ویې کتل هلکه ودلي راوي ښه ګرفتار بادشاه ویل نه ښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چا له نه ځان له په خپله جیل خوښ کړی دی چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو به جیل کې کوم دا وله ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خلور پسې مکمل بند کړي همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ور باندې لګي نه به تو ور باندې لګي همدې کې دننه به نشي عجیبه سزا ده بالنسبه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب ای زړونو اړوونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ زړونه ستا تابعدارۍ ته ورغړي اوس د هغه زړه کې خدای دا وکړي ګنې وجلیم شو رابخولیم شو سودولیم شو هر قسم به کولی شو الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه ځکه هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې وله پړه کې تجویز کړي چې راوي خوامه به دیوان ورته خلکو ډېر مخالفت وکړه بادشاه ویله ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدغه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو وخېږي مضبوط یې وتپه خیر و خلاص بادشاه له سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو وینئ که د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي شاهي خانې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نه روزي د قیانوس بادشاه زمانہ رو رو تیریږي 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 اب خدای مړ کړ ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تېر
ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان. دا دورونه تیریږي، کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي، بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي؟ د حق. لکه زمونږ د وطن ته ګوره، زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې. تاسې دا کړه کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راکړي، د دې اوتوانزو دا بار غونډی وګورئ، د رزړو دا وګورئ، تورنزو کې دا غونډی وګورئ، د دغه کې وګورئ، دا څه ورته ویل کېږي تخبی کې وګورئ، دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي، دا بت پرست تېر شوي دي. او ګوتم بت بعضې بوتان پکې راخېږي، معلومېږي دا چې د هغه ګوتم بت والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي، لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست. او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي، پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی د قانګې د قیانوت د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته، یو دور راوست خدای خلک ښه کړل، بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک څه شو؟ نیکان شو، نیکان شو. یو بادشاه یو صالح او نیک بادشاه نوم یې تورتوس دی، تورتوس بادشاه. هغه بادشاه راغی، د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور، او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان څخه جوړوي. د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک څه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي، داسې پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده، رو رو خلک نیکان بت پرستي ختمه. چې دا تورتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رو راغلي، دور بیا رو رو نږدې کېږي. حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی، ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی، هر څه بدل شوي دي، بوتان مات شوي دي. او دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی، دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو، دې به څنګه واپس جمدي؟ دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ وه زه به تعبیر وکړم، دې خلکو ته خبره ورسېده، څوک یو خوا شو څوک بل، چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان دی، بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر سرتور سپی بلخپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رو رو خورېږي. بیا پروردګار داسې څه یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت. زاري کوي الله ته، زاري کوي، زاري کوي، زاري کوي. دې خو الله ته جل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره کړه. وازدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 309 سال دیوالم پرېوتې دی، خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي؟ نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي، هېڅوک هم نه دې خوا ته دوی را پاڅېدل، د خوب نه راویښ. هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ چې راویښ شو څنګه؟ ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی و او سیده سر ته پروت و، چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت و. 300 سال کې خوراک روغ پروت دی. زه به بل مثال هم درکړم، د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی. عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجاړ ښار پروت و، بأنا یحیي الله بعد موتها. دا به خدای څنګه جمدي کړي؟ فاماته الله 100 عام. 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویل. او ورسره د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي، انځر دي، انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي. 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي، هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه مقدسې محفوظ پراته. دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه؟ دا څښاوالې ولې راځي؟ د جراثیمو د ذریعې دي.
او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا هر سره چا په لاس کې دي د الله په لاس کې جنت یو شی نسخه کوي ځکه لکه یو مثال ورکړم زه ابن ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوب لیکن دا ماشوم نسخه کوي عقل غوجي څخه دي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډ کته وی چې دا څنګه په دې څنګه لري پیو د مور په ګېډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په جمی کې متعلقه ټمپریچر رسي اوړي کې مترسي چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوځې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به یې خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسۍ او هغه غلط ګیس د خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه ځای کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویښته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي ګنې دي یو قادیاني و زموږ یو عالم سره بحث و مناظره و نو قادیاني دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان دې میرزا غلام محمد قادیاني ته مسیح وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودسمات یې کوم دی کوي نا مولانا صاحب ورته وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کم دی کوي هغه کموډو خای کړي چې کوم دی پته ناست او انا بول چې د ګولا غځه راځو خای چا به ډیرانو خای چې د مور ګېډه کې پکې متیازي کول وی الله تعالی بندوبست کړو نو د خبيث بچی چې تعالی دلته بندوبست کولی شي هغه لته نشي کول دا اسباب ته چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا په معنی کنه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځي نه او به د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څنګه خپل قوم په خدای پاک راپورې بس کنه دا مونږ ته الله مثالونه جناب نو دی یو چراویز شو خوراکم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي ورو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به اول ورته وی یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم دی مولانا شریف شاید لا وی یو وی چې یو شپه بل وی الله ته پته ده دا دویم ټیک وی چې الله ته پته د یو ته وی داسې کار وکړه جامې دې بدلې کړه ازلي جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار د قیانوس او د هغه پوځ پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسقا پاکیزه طعام حلال حرام خوراک راپسې راوړي هلکه څوک ونیوي جامې بدلې کړه بیس بدل جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړه او دا یو کس تاسو هلکه دلته بارونه دی ښه خبرې م په زور ونه کړې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننه وځي او 300 کاله 9 میاشته د پاسه ښار نقشه خو بده کړه ټوله چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بدلولې سر به یې کلاول چې په دروازې ته وکتئ بره یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې په بوت ولاړ خو بوت نشته داسې بلې غوندې لاړ زار مې جوړ خطا کړی بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې لا اله الا الله لیکلي شي هلکه دا خو زمونږ هغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به وي نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زجر صوبینما دا بالکل تفسیر منظری تفسیر قرطبی او مختلف مفسرین لیکلي او مورخین لیکلي هلکه درېږه د زور ورکومه چې ویښې م کودې ها ویښې م کودې یاره ویښې م نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده اورېږه دننه به وشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کېږي څوک به وپېژني چې ګوري لکه دا خلک خو ټول بدل دی لکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي لکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژني نه دلته ګرجا وه
او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و خو څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دماغ بیکار نه خیر په دې کشمکش کې د را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولې یو دوکاندار ته ورغله چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ هغه ته هغه پیسه راواخېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده بدلې شوي دي لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د دور هغه روپۍ نوټ چې اوس دی راوویسته او دوکاندار ته دې ورکړه ابه پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زرې روپۍ دا خو څه چلېږي چې ویې کتلې لکه دا خو زغه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده خو یې خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک ته مټې خزانه دې کم دی مونتې ده خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونتې یاد اغلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیانوس ته مې پیش نه کړي دا څه په غم وړې ده نه چې نه ما خزانه نه نه دا دروغ خزانه کوم ده او پلار که مې خبر پلار مې خبر کې پروت تره که مې خبر وروڼه که مې خبر ویې چې تا غلا کړه دا څه په لانجه وړې یو نه نیسي بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک ویې لکه ګورې خبره پټۍ ده خزانې منتره خو حل نه وایي څوک وایي دا د قصده لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې پلار دی په دغه محله کې کوم دی اوسېږي دی ځان د قصده لیونې سړی یې ونیو وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دي څوک یې لیوه څوک یې خزانې مونتره څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیل بوتلی دی او بادشاه ته سورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی یې پرې ور دننه کړي وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا هغه بادشاه نه دی د قیانوس خو دا نه دی بادشاه څه شو بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسلمینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه ورشه هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شو ملکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنئ څه نوم دی دی مکسلمینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدي د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روب شوي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې ودی بېګا خبره دې وروسته ده بېګا خطره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي و بېګا وی د دقیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو دقیانوس نه معلوم وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلانکې قوم قبیله تختې راویسته فایل راوت فایل کې هر څه لیکلي شوي دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یې ومني عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر من سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی او 309 سال من خوب کړی بادشاه قوم ته وی راځم ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښودي دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دقه رنګې به پروردګار موږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت د مکې مشرکانو به دا ایزا نبی علیہ السلام یو کافر راغی او یې داسې د غیر راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتې داسې ورجه ویسته څه وایي چې دا به واپس جمدي کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدي کېږي ایزا کنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاول دا به واپس جمدي کېږي الله وی بالکل ته به هم جمدي کېږي واپس ستا دا پلار او مور به واپس جمدي کېږي
چې کوم ذات د نیس نه د نش نشته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه راغلل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دې ټانوس تاسو زه ورځم چې راولې پوه کړم وی ډېره ښه ده دې په غار وردن نه شو ملګرو ته یې ویل چې یار وره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سره وی 309 سالم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجي جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې بس دا مهرباني وکړې موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته لیکن موږ 309 سال پاتې شو الله دلته په موږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ځکه د الله نه غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمة د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منګه باندې رحمت نازل او زمون په دې لاره کې پروردګار مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي نو زمونږ دعا خدای قبول کړه مونږ به دې غار ته ننوځو به هم دی بیا به راځو هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته څه وویستل فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته څه وویستل الله مونږ کړ چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي پر ونوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی اوس دا غار کوم ځای کې دی دا علماء پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې وي تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطه یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري او دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي څنګه لاشونه داسې ډانچه چې څه غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وي اس پته نه لګي چې دا څوک دي غارم شته د جومات اثارم شته ممکن ده چې دا هغه کسان دي نور حقیقت ته رب العالمین خبر حضرت ابن عباس رضی الله عنه وایي چې زه د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وی چې لاړم نو خلک وایي چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف وی حضرت معاویه صاحب وی چې وردننه کېږو چې تماشې وکړو چې څنګه دي وی ما ورته وویې چې نه مه وردننه کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې سبهم تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي داسې پراته دي او د اوده دي ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال وی زه ښي او ګس طرف ته اړو مراړو وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپی د غار په درشل باندې څنګلې پورې کړي دي پروت دی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا که ورلې که نه نو د یارې نه به د زړه ډک شي به پکې راوتښتې نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مور نشي ورتلی که ورلې روب به در باندې راشي حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه کوم چې پته ولګي نو یو څو کسان یې وردن نه کړل نو چې وردن نه کړ نو خدای یو سیلی راوست داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې واپس راوتښتېدی دا د ابن عباس رضی الله عنه دی شام کې یو غار دی شام په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار
اردن او ما د مخکې ورځو کې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته نو هغې غار زه په خپله ورغلی نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سي نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي او دا غار د اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده نو هغې کې دا پیدا شوه واقعي دا شداد یو بادشاه تیر شوی دی تاریخ لیکلی دی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاه هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کوم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا قبر او مشن پیدا شي دا لازمه خبره ده د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرقو څخه چې د خدایۍ دعوې وکړه زه خدای او اعلان جاري کړ چې کوم سړی زما دربار ته راځي نو ماته به سجده کوي لکه زموږ بادشاهانو ته چې څوک ننوځي څوک پکې سجود کوي څوک ناست په تندي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کوي سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی دا خپل مبارک او برکتي تندی په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یېرېږې ستا ټول هر څه د هغه په قبض قدرت کې وي دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کوي پورا عاجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کوي نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو زه ما ته سجده لري او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راځي نو لاول به یو ځای کړو په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده وکړه ولې د خدای دی وایي اینه که بهر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبره رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هغه ته څوک نه نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغوی به فوره اطلاع په دی دا قبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله باید یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو او پر ورسېد د بادشاه او پولیس کلکه ګل پانه ګوري یې څه ته وګوره وایي دا بله څه پراته دي هسې چې وکتلې ټوپۍ خدای ته نیغ ټوپۍ نو په ټوپۍ تاسو ورته ګورئ که نه څه دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي هر چا چې دا خو ټوپۍ بادشاہ راو کنه دا د ټوپۍ راوړې تا کې پاړو سړی څوک چې ته ټوپۍ وپېژنې نو ټوپۍ نور څه څوک د سړی په سر دغه ډبره پرته ده نو د روزګار یې راته چې په سر یې نو که نه پالتو وي راته ده مې په سر که باندې رون ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده ما نه وه چې د بادشاه ده نو چا د خیرات نه بادشاه ورکړي وی نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دې تا سجده ونه شوه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک وی دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لري سجده به زما تندي هغه ذات ته لري چې کوم ذات به موږ تبدي پیدا کوونکی خالق او مالک دی د مسلمان قسم دې زه دا مسلماني خدای زموږ په زړونو کې مسلماني کوي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او کمپیوټر او پار ته خپله مسلماني دی دي کوو په لږ لږ څه د اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی خان دا دونه بیزتی بادشاہ ته وی سیږي او کبرجن الک ته په لاره روان دی او هغه ته هم داسې و خو دا وی را پیښې کېما بادشاہ ځان ته هغه کله ته دغه شهر ده تاسو ویلي وی سید زخو د احترام وکړو عزت به کوم د بادشاہ قدر به کوم ته ما ته وایا چې ما په وس کې به پورا کړو خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک
ستا ټوپۍ خو ځکه چې ستا کوم مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر زیات تا ته هم بادشاه وې داسې چل دی چې دې وجل غواړي خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچی راول بچی ولا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کې لکه د څه کار کوي معلومات ورته کوي وی زه غشو وشتنو ته مستو واده اسی وته مال د غشو د مستو چم باندې کې د غشو ویلما نو هغه پاتې کم ځای ته نشي غشتي نو پورا غدې لګي پورې یو انجن داغې نو مخکې وستونه دا د بادری و چې د بادشاہ په مخ کې د خپل بادنې اظهار کړ وی ښا وشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی او ورچې وړي د بچی راوستل او وضوی ورته مخامخ کړل او د هغه په سر باندې منا سیو کېښود وی ته مې غشي مشتو چې ګرلا لیدل او د هغه شي راواله او دا استاد سیو به ولې پته به دې ولګي که ته د هغه د مشتو مارې او دا سیو دې ومیشته نو انعام بم درکم او خوش به دې کوم غدم درکم او که سیو دې خطا کړم ستارم سترمنو باسم چې خطا شي نو سیت به لګي د خپلې په سر یې ورته سیو ښودې ودرېږه چې سم چل درته اوس واقعي دغه چې خطا کېږي خو د دوی سر به لګي یا به سترګې لګي یا به ټوله لګي یا به مخ لګي وی دا سیو به ټولې پته او کړو صاحب که مې وویشته وړدې ویشته نو زه بری او به یوازې به یې نه تاله به ډېر لوی عزت غریب غشي ولینده په لاس کې واغېسته خدای پاک تاسو په امتحان کې ګیر ما خو د غشي لاس کې نه دی اخیستی نه مې ینده په لاس کې اخیستی او دا سیو زما د دوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زی به مې لګي سیو به لګي د دوی سترګه به افغان کاله چې دوی مخامخ سړي ته ودرېږي د خپل ویو ده دا داسې مطلب نه ده خپل ویو اسی ورته په سر کېښودو وی شابه اوس کوشناکه تا دعوه کوئ چې زه د غشو د ویشتې ماهر ته رس غشو لاس کې واغېښو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا څه مسله کېږي چې دې سجده تا د رومو دې بادشاه ته الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې او الله زما دا بچی ستا په واک او اختیار کې او زما د بچی د مرګ هم ستا په واک او اختیار کې او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته چې دغه شی په لاس کې نه دی ای الله رضی رسوای نه غنو سر چې د شی راخ کو ور پرې خاوده تاریخ لیکي تاسو وطن کې چې پټک حق قصو په دامن بچي بچو سره د پیره په خوا بادشاہ دا درنه دې ته وټه په دا ناروا دي دا ما بریم کړې بری مې کړې او زما په پای چې زما په دروازه پرته ارسوي فی سجده ورته لګي او ستا مطابق د اعلان دی چې ته دوی حسکا غړای ګرځي چې ګورې زما په پای خو ځکه چې چا کوم سجده ما سیوا د الله نه لګي پیدا هغه بدل نو بادشاہان قسمونه تیر شوي دي شداد هم د خدای دا او د خدای او چې کوم سړی په دربار ته راته نو بیرون به حکم او چې سجده به ماته او چې کوم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل پوتانې جوړ کړي نو یو بیت به خلکو له ورکو هر چا تفکر کې د بیت پورې هغه بیت ته به ورسېدل که مریض براره د دغه شداد بادشاه نه بیا غوښتنه کوله چې دا هله جوړ چې ته بل څه تکلیف و دنه بیا غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور ډېر لوی طاقت نو د زړه نه څوک وکړي خو مجبور خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت کې زما خو دوزخ او جنت نشته یې مې وایي ځای کې یې کنده وپرانیستل او په هغې کې یې ووبلکړ په ځنګل یې قوم مقرر کړ وایي تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې به واچوئ نو باسې به دربلېږي او چې کوم سړی به د نافرمانه چا به خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه یې نیول ټول کې به یې غورځوي خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای مهر ته به یې غورځوي وایي جنت پنج جوړول غواړي نو حکم یې وکړو چې زما په سلطنت کې چې کوم یې خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه درغوري هغه ځای ما له وخوري نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران هغې وګرځېدل یوه علاقې ورته یې کړه صاحب داسې علاقه ده په دې کې هر قسمه میوه کېږي ګلونه هم پکې دي
بل پکیری داسې دی چې بل پکیری نسم مزیدار دی اعلی دی دا دی ورته خو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړي چې په مخ د ځمکه کم قسم میوه د هغه راوړه چې دی په خپل باغ کې او اعلان یې وکړي په مخ د ځمکه چې کم قسم ګل دی او بوټي دي هغه په خپل باغ کې وکړي بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي نه هغه د په باغ کې او چې کوم ګلاب او کومه اونه وه هغه د په باغ کې وه وی خلک جنت د ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولي به له ما په باغ کې بیږي نو د اوبو خشته منې لارې ولي یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې وړپیو ولي وي وی لختې جوړ کړې او میخې راولې ابا لشه او هغه میخې به هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي وی جنت کې خو به شاته مي د شاتو ولي به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځی چې کوم دی د شاتو مچۍ وي راولي حتی چې کوم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامان و هغه ټول یې په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جینکۍ ولکان یې راوستل هغې یې په هغه باغ کې ډېره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره ډېرې دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ پورې لګیا دي صاحب مستریان لګیا دي څوک پکې وسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼي لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې یې خرڅ کېږي او باغ تیاري اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خو د سرو وي بله به د سپین وي دوی شا به یې سره سپین هم راغونډ چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین وي ټول راغونډ بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي د داسې جنت جوړ کړم زموږ په دې خلک دې را مشهوره ده اوس دا جنت فردوس هغه جنت دی یا شداد جوړ ویله مې ډېره قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره مثلا نه دا شداد جنت ته محتاج دی شداد پسې و د هغه باغ پسې جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې ورته منبوذ هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس اذا الله نه سوال کوئ نو فردوس ته ووایئ ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په رامیانس کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه مقابله کوي د جنت یو ګلي مقابله یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې وایي څومره سره سپین چې دا ټول پیدا کړي صاحب بنګلې پکې جوړې کړه په چا کې دا وایي دا جنکۍ پکې دی دا خوري دي او هلکان وایي دا غلمان او ولی پکې جوړ کړو باغونه دی کاروبار دی سره سپین راغونډېږي چې هغه سوی سپین یې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولاړ و صاحب جنت ته تیار محل هم پکې صاحب تیار کل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټول یې پکې جوړ کړل وایي صاحب اوس به ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي اوس افتتاح کوي او پرانسته به کې په خپله به هم ورځي ستا وزیران به هم ورځي ډېره ښه جدي څنګه روان شو که نه خو دا ظالم سړی کې ظالم د جنه د انسان هم نه پرېږدي او د الله د فرشتو ته ګرځي ابراهیم علیه السلام او فرشتو به الله ته چې یخني راغی ډېر ظالم سړی دی ستا سره یې ځان سم کړی خدایه راوینیسي خو د الله هر کار کوي فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس سات یې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بار هم سر ټول کړي وی نه صاحب سپین هم پرېښي وی نه صاحب ویرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښي وی صاحب قسم نه دی پرېښي ته راسه جنت وګوره داسې نه دی ډول یې کړی وی غږ ورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او دا چیزونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم
یو سړی رامخکې ویل صاحب لږ سره بار دی کوم ځای دی ویل یو ماشوم جنۍ وه د هغه اوبه کې واله ووسو من ویلو موږ د راواله رستې خو هغه په ژړا شو په چغه شو ورتي مې د پلار یې مړی زمونږ په رحم راغی دغه والی په پلارکي کلي کې یو ماشوم په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو د نرو نو ټول راغونډ ستا په باغ کې نه ولي وایي اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه م دا والی راوړم نو د جنت د دروازو دعا کې ولاړ دی ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وی صاحب تاسو را ننږدې نو بیا دې سړی مړېږه که نه هغه والی به درته راوړي وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه وي راوړی او دا هم په دې جنت کې د ګوړي نه دي به قدم درنه نه مټې ماشومې له نه بادشاه هغه کارنده راول اله بچې شک به دا والی راکړه بادشاه کنر کې ولاړ و جنت ته نه داخلېږي ټول دغه ته شابه ماشومې څه ته ورکوي ماشومې نه والی اخله هغې چغې جوړې چې نه نه زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه تاسو ته پته کړو چې دی له چک ورکړو دی له چک ورکړ دا غوږونه ویل وشو دا هغه والي ته به منې ماشومې الله ته مسبت یا الله ارمان نو کړه ما پلار ویل دا ما دا والي خو به ما دي ظالم نه یتیم یتیم تابع سره پر پروردگار دا ما پلار نه هغه دا پلار څه نشي کولای خدای دې ماشومې په ځای کې خدا و چې جوړې الله دې ته بیا څه کړې ما یتیم یې منو کنه زما بابا جم دی کنه نو زما دا والی خو به ظالم مانه نه وي واقعي حدیث پاک کې راځي چې یتیم بسر بدر رحم لاسک او الله په دغه فتاوی دي څو د یتیم ماشوم یا ماشوم بسر رحم لاسک دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره ظلم نشي هغه د مظلوم یا هغه د خپل نه وباسي د الله دربار پر دې نه ذره رسیدونکي شی بلې نشته او الله ورته چې اے مظلومه ظلم دا سره شو ولا لانصرنك ولو بعد حين لو بتاثر بعد ظالم نه بدل لاقو ومت ساکسس دی خیر خدا بدل هذه ماشي من اثار الله دوچت دولت دوچت بادشاہ وی سجل مکو وی دیا غواله نو شابه نبی دې ته درګټو وایي چې دا وځي چې نه دې مرګ هغه وایي رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته حکم ورشه دا ماشومې دعا قبول شابه ورشه چې داس کوره د نه د باغ ته قدم وایي چې باغ ته نه ورته د امریکا ته نیول سره شابه کړه بادشاہ وزیران ټول شاته ولاړ دي او ټول لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډیلکي دي او نقلي دي او ډوډۍ دي او میلمانه دي او لوی شربوت جوړ دی او ناګه اسرائیل علیه السلام راغی او په قصات ورنږدې شو معنی نه ونیو وساتې وایستله په هغه د پاسه ملک لاندې راغلی خپل باغ ته داخل او روایت کې راوځي چې ماشوم الله ته پرواز وکړو مې فرشتو الله ته چغې جوړوي چې یا الله دا ماشوم ممکن د ولې ظلم مسله کېږي ایا دې ظالم سره خو دې صبر وکړو الله را لې د ابراهیم علیه السلام ته دا پوښتنه ته خو ډېرو خلکو نه سادانه وباس دا راته وایي چې ته په چا د رحم راغلی وی نه ما په لږه رحم الله نه ما د الله حکم کړو چې هغه ماشوم دې د دادو په لستو په شل دي ساده روان ابراهیم علیه السلام سره ډېرې فرشتې مرګلي چانه په خپلو باندې چانه د نور فرشتې په ذریعه سو بس الناس رحم نه خو اصل ته د افسوس یره وایي دا کې مې افسوس کړی هغه څنګه و دریابي کشته روانه او په دریا پر مینس کې الله تعالی هغه غرق ما ته حکم وکړ چې ورشه او چې څومره په دا خلک دې په کشته کې دا ټول نه ساواس نو ورته ساګارې مې کړو چې یو زنانه وه او د هغې په غوږ کې ماشوم او هغه ماشوم یې غوښتلې سینې ته راپرې وسپړې وه ماشوم به بیا وه او د کشتې یوه تخته چې ماته کړو دغه زنانه په هغه تخته راپاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله ګڼه تخته وه دا پرې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پرې وسپړې دقه ځان یې کلک کړی تختې هم نیولې ده او ماشوم بچی هم نیولې دی او دا دریا پورې چپې ورکوي وي تا ما ته حکم چې ورشه دې ښځې نن صوبه ستا حکم الله نیغ ویغ غالب او دا ته الله تپوس کوي چې په چا د رحم راغلی دی ستا حکم والله ورده مو د هغه مړه مې ورسه وویستله
او هغه ماشوم بچی په دریاب په میانځ کې پته هغه تخته د هغه مړی مور په هغه سینې دقسې پاتې شو دقه دی مې وایي ډېر افسوس وکړو چې الله دا ماشوم بس دا خو ډېر قابل رحمت دا افسوس نه کړی اسرائیل خبر دی چې هغه ماشوم څه وی نه الله بیا ترې ته وی خانو ما دریاب ته حکم ورکړ هغه تختې یې چغې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته ووت ماشوم دې په غاړه محفوظ شو بیا مې یو زمری مقرر کړه ابا راتلو دې ماشوم له به پی ورکړه ورځ زمری خو دې انسان خو ویني بیا ماشوم ایټو یې روسپرې هغه چې په املو کې په یو ساعت کې پاتې ما زمری مسلط کړل الله تعالی خو کوس هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکړ بیا ورتله بیا به راتله ماشوم له به پی ورکړ ماشوم مې ورو د هغه زمری په هغه پی باندې وویل به ګرګوډو شو چې هغه ماشوم له ګرګوډو شو منډې ترونې شروع کړې ښایسته ماشوم نال کلي ته ورسېده هلته مې موږ د خوراک او د څښاک انتظام وکړ اخیرا کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه بیا غلاګان کول ډاکوي ته جوړ شو ډاکومارو څخه ملګري په لاره به د خلکو نه شکې کولې ډاکې به یې کولې اخیرا کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت باندې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ د علاقې د خلکو نه حکومت واخیست او هغه ماشوم د هغه خوی په بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شرکات ته جوړ کړي راوستې ته څه وروسته د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما کې دا واقعه وکتله ما ویل چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه چې د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي د شکریې په وجه د خدای د هغې ادنه باغ هم پاتې وطن هم کې پاتې شو بچي هم کې پاتې شو کومه بنګله چې ځان د اجماعات جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم کې پاتې شو باغ یې په سترګو ومنلې او د جهنم اور ته ورغلی په چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کړي نه به کوم خوړ لا راغلی الله تعالی اور ته د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق مخلاصۍ مشابه هغه رزق چې دویم وړی پاتې دي نه هغه وړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلو الی مړ بغیر هغې نشي مړ کېدی خو زمین به ښایي په شیخ څه ده مین په ګوره انتظام د لاس شوټ کړی دی ما به دوه سوه کاله نه یاره نه منه چې هغه د سلو کالي هم یې نه منه یا د شپږ شلو کالو په کټ کې پروت وي هم دا نه وي چې د سبا مړه یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه وساتي فاروق رضي الله عنه ځان مې اوبه په دې کړی اوبه ته یې لیکلي کفا بالموت واعظا هغې ته به یې کتل نو مرګ ورته یادېده کفا بالموت واعظا یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته نصیحت کوي چې د بزرګ لګي مې ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته یې ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما روح بل بل نشته چې یو سړی وي چې ځان ته د نصیحت وکړم ډېرې مقبرې ته درشي قبرونه ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت کوي دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څه دا خو داسې نه ده که یا اسمان نه یا غرونه ټوله په ځمکه راننوتل دا خو هماغه خلک دي چې یو وخت یې په دې مخ د ځمکه ګرځېده یو وخت یې په دې مخ د ځمکه کاروبار د چا دوکان و د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالو څوک د دې په نوره د ځمکو مالکان چودریان خانان لوی لوی خلک باید ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي نه ځان سره کارخانهدار کارخانه یو نه جایداد والا جایداد والا نه مزدور ځان سره هغه لوغ او ربې یو نه موډا ځان سره هغه خپل کتاب یو نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشینکوف یو یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا
چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل او بد انسان ځان سره بد بل یو شی ځان سره دی هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانو مړي دي یا غړو د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جلال او دولت خاوندان او چې کله مړ شوي دي لوی وي یعنې بس وي خلک په خدای پاک ایمان نصیب دا یو د خیرت اخلاص خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ د پسو ناجوړه کړي دي په ګټ کې رښتیا وایي بیا به خپل بچي تنګ یې کوي دونه څوک نه کې په ډډه یې واړی دونه څوک نه چې د عدالت انتظام ولو دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رسو کړل هغه بیا په ګټ کې بې عزته او رسوا کړو او چې مړ شي زه بس یاره وم د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو ویې کړه چې خدای پاک ایمان نصیب کړي او رښتیا به وایي تاسو مؤمن ده بیا د خپل مړي د خلکو یاد وي ته هېر شي نه یاد نه پاتې زموږ امید دی رب العالمین د جنت ورکړي په هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به یېرېږي بیا راغلی چې د مقبرې ته ورشو را یاد شي یا که سړک چې زه په لاره ورته قبر ته وګورو را یاد چې زه دعا ورته وکړم دارنګې د هر چا پلار وشي یو 3 ورځې یادي یو میاشتې یادي یو 40 ورځې یادي او چې هغه ټیم ختم شي بس صبر او پخوا دا خلک او مشران دې په لوړ وتي جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د ګناه به په حق کړو زه به نه په ارواح ته یې راشي زموږ هغه شی ختم شي ورنه مړي یې سړی بقي بس یو روړی بابا انصري ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شم دي مې دا پلار پسې خامخا کمبخته جومات کې خیرات وکړو څه کوه وایي کار نشي مې پلار دی نو وایي ځان پسې بیا ټول کوي یېدار یې و ځمکې یې وه پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کول کوي یاره خدای نیک بخته تا ته پاتې شو ته یې پسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې و هغه ته مه پخپله ګټه دا یو زه خپله بېداته ښه نیم درته نه هغه ته پلار نه پاتې خدای ګټه هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه موږ ته پاتې شو زموږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کړه بس دی ښه ده مه څه کوه یاره مې د نر بچی هم ته یې دقه شی پکار رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به دوی خیرات کوي چې دا دوی پسې ورونه کوي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار ویې سړی بې ماله دولت په دې خیرات باندې کې صدقه باندې کوي او چې کله شپې ګرې ته کوي او دا کټ کې پرېږدو دا د مرګ زنتبن ته نږدې شي نو بیا څه وایي وایي دا د پلان کې دومره شوقه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلان کې بسکین نه ورکړي دا به پلان کې نه ورکړي دا پلان کې نه به ورکړي وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلان کې نه دومره پلان کې نو چې دې مړ شي هغه ماده څنګه پلان کول ته وایي او که نه وایي د پلان کول دغه خیرات چې دا کوم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د نورو په خیرات کې چې کوم مکې ټیک تا ته ګورو د یمینو په خیرات نه کوي ثواب دا وستات ته تماکت دا تاسو نه ورته پخته چې مونږ یو کسي وایو او خوند نه کې دوی د خدای په نوم اته د خدای په نوم ته دا چې ولې واچوي د خدای په نوم او موږ دا خیرات یا له مقدار اسقاط اوف او باندې دا ګورلاري نن دا وناوم دا چې په سره لمه چې په خلکو مې را باندې په کومه غوږ جراب دی نه حیران په دې سن قسم دی څه په زمونږ د سپیره باندې مامان په قهر د خدای ته وسنه په دې قسم دی من خبرت په فعل ودی ان عالم جماعه وتعير بكل طيب بدل قادر يتطاون بیا دا لا کو نه را پیدل نو کله به داسې او کله به داسې کله به داسې او ما نه ځه خدای بس ما دوست یا دا خدای نه مختار اول یې ورو یاد ما به پیدا سي دا د سکاتن ساته دی هغه ورو ټوکی لګل یعنی ما د بیا ما نه په ور ومارنه خدای ته وګوره ځان تم دا نصیحت ته متاسف ته ما ځان ترایا اذا د دنیا څومره مال او دولت والله بالله چې دا ټول دلته منفعت نه مردان دا به نواب تر شوی مشر هغه متعلق مشوره چې کوم وخت مړ کېده نو وصیت وکړي چې زمانه څوک ګوزمور شو نو زما د لاسونو به کفن نه بارو بس
او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو ناسونه یې ورته تفن بار وست کټ یې مخکې و خلک ورپسې دي په نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي ورپسې اعلان کړو ای خدای مو بخښه یو اعلان وویل دا فلانکې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازې روانه ابو مردان مالک دی او دا سونه د کفن نه بعد وګوره په لاس کې ځان سره سونی ورې دقه تش لاس روانه حاجی بابا جی نے خبره کړو حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره د سوات او په دې نیکانو ګرځیدو او دارنګ په دې بادشاہانو هم ګرځیدو هر چا ته خپل نصیحت وی سوات او سلام د سوات چې کومواري صاحب داغه ملاقات کړو ماجی ته خلکو پیژندل ومن ویلې دوره او تیرانه وکړ یو دې څه دې ته اوس ما باندې قبر ورکړو راځي د مقبره وکړو نه بلځه و چې ور موږ باندې یې خشته مې ودار د مربلو سمونه مې قبر ورکړو خشته ټول صورت او دا نه راځي یو کړیو دا مې سیټ کړی چې د مرشم دې قبر ته ما او سیټ پکې راوړل تلاوت مو وکړ چې کوم عالم براغه او کوم حافظ براغه نیک سړی براغه نا قبر ته کوس کو دا غدا یو څه او په هغه حد کې به کېنو چې ما نه پکې د سنت دواره په جنا ما نه په وختو ماجي ته دمو ته برکت په علماء کې کله اعتماد وسوله نو وجه یې په خبر په اخوات دې او په بعض مجاهدان دې نه راځي سدي تراش وګ خشت قبر باندې وکړي ويصير خير اخواني بكره دې مليبه هو قبر ځان له الله وځان قبر له ګورتا بس ته سادات قبر ځان له جوړه ځان قبر ته جوړتا ته قبر دې ډیر مال یو ډیر مزیدار دی او ته ولا جوړ نه په قبر کې بچنګي معنا درمان در باندې څنګه مرمرو قبر دې کې بدل باندې معنا درمان دی او چې قبر دې کچي او بخټو بکی او تو ته جوړې نه د پیغمبر وینا د هغه قبر بدل د جنت د باغتو باغچه څنګه ونور څه کوي قبر روضه من رياض الجنه د جنت د باغچو باغچه او جنت د باغچې نه څنګه منور قبر څه شي او یا فرصت من سفر النيران د جهنم د کندو تر د بدمن سړي قبر د جهنم په کندو تر په ځان قبر په جوړ کړه څه کوي څنګه قبر مې جوړ وی اجي سره به دا خبره نه تای کړي په خپل کې ته ونی ولا نقصان چتو والي څه چې یې باس سترګې دراله رانا کړې څومره نیکانو بزرګانو عالمان چې مې ورستي او د قبر کې مې کېنه ټول وی جوړ په قبر په کې علاوه کوم میلو ورته کړی رنجه تا کما نصیحت راته په نورمال سترګې ورغلې باس روان کې دا قبر څنګه من روان وې او دا اغنى پس ځان له استاد کونی او عالم علم وکړو اغنى رب العالمین هنا جوړ عالم ته جوړ شو دا راځي چې باغ یو کفي چې سبب تاسو وایي قانون چې جنازه کو جنازه مو دي جماعت ته شو قانون یې با کې شو دا ارچا خپل وګړه دا په وګړه کې جنازه نه شو شریعت په یوه سمت طریقه او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسه انقلب ولن تقتل انا د حدیث قرآني چې جنازه د اطلاق یو قیرات ثواب وشو او چې د قبر د دفن پورې ایثار شو دوه قیرات ثواب وشو او یو قیرات د خد د غرم نو په موږ قیرات او خد د غر ثواب برباد کړ بس وي قلب د زانو کوي د خدای د نظر پر دمو جرازي نه دي بس وای دوا بو کوم دي دوا بو نه دوا نه پس دا جنازه دوا وکړه سرور تدبیر نه پاتې ته جن لا مغفر لحينا وميت دا دوانه دا غینه په دوا به پرېږي د یک وخت کې مې فقط پلار فق کې ورېدا په خدای رته هغه قضاحت ته پوهېږي ناجایز هم شروع کړی مونږ ملا څنګه دا څه پاره دې کې دا غوړ نه دي دوا وو کومې کې غلط دار چې ګوري تا دا هغه له مخه تا جنازه نه لا متفق هو دا کارو ثواب دې په مینو نه مکه دا قصه به جنازه خالص الله تعالی لپاره چاته روان پای نه چا ویل دي او نه په داونه دي هذا لما وارث تعزيه کړه او تعزيه په غواړي مطلب کې ویل ورته ونشه مسیو ته امتحان
خدای تامو بخي سباګارین خدای بخي خلک دمري تسلیه دا ور پاوجه ته تله ته نو دوا به دوا به تو خاص پته مجه فیر مصالې پته مجه فیر پدې ته مجه چې هغه ته بازارو کې چې سبا د معمولی لای کې ته پدې چې دلته قبر په سبب د ما قبر په جنازه په د خدای د خدای په اړه پرچا د خدای په اړه چاو ته په دې لاله چې ما ځانو خو چې دا راغلی ته به معمولی قبر یو کنه ما ستایو کنه ته ما قبر کنه اسو په یس الال جانمات نو د خدای په نوم د الله درزا د پر کوم سړي وی چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نه موږ وګورو چې ټول زمارو د الله درزا د پر چې کوم عبادت دی هغه موږ کوو برباد نو د مرګ نه نصیحت دی چې موږ وایو چې الحلال شو نبی علیہ السلام فرمایي جنازه ته ایثار شو مونږ د خپل پورې ایثار هغه کې غټ مطلب دی چې قبر نو د مقرره سړی برت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی باندې جنازه البقیع نه مې تبته او پکې مناست او قسم بالله حدیث کې را دي یو خپل نبی السلام مبارک پکور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نه بکمه